السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د بل چا میسجان وګورئ د هغه به تاسو ته سر هم نه در خلاصیږي. یعنې ملګرو تاسو به د بل چا میسجان څنګه ګورئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه مکمله طریقه در ښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره کوئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر روز د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو تر ټولو مخکې تاسو به ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ملګرو تاسو انسین مسنجر ریکور او د هغه رقم ویو ډیلیټډ میسیجز دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ نو بیا به تاسو لاړ شئ دغه اپس په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ملګرو ګوره زه دغه اپس په خپل موبایل کې خلاصوم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم دلته دی تاسو ته ټیک مارک نشان درکوي. تاسو به په دغه باندې ټیک مارک نشان ولګوئ او بیا به دغه رقم تاسو کنټینیو درسره ووایي. ملګرو کله چې تاسو کنټینیو ووایي دغه به دلته اوس مخته ولاړ شي. کله چې دغه اپس دلته مخته ولاړئ دغه رقم انیبل پرمیشن به وایي. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کوم اپشنان چې دلته دی تاسو ته راغلی وي دغه به تاسو چیز کړئ الاو کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم بیا تاسو کنټینیو ووایي. کله چې ګوره ملګرو تاسو کنټینیو ووایي دغه رقم دلته ګوره اوس دی تاسو ته واتساپ درکوي مسنجر درکوي اپس لاک درکوي بیک اپ اینډ رسټور درکوي بیوټیسو یعنې کوم اپلیکیشنان ستاسو په موبایل کې تاسو انسټال کړي وي هغه ټول دلته دی تاسو ته درکوي. دغه رقم ګوره ملګرو اوس دلته زه راځم په مسنجر کې. اوس زه غواړم چې په مسنجر کې ماته څوک میسج وکړي د هغه سړي ماته سر هم نشي راخلاص چې آیا دغه سړي زما میسج وکتی او که نه وکتی. نو ګوره ملګرو اوس دلته راځم. اوس ماته ګوره یو ملګری ده ما هغه ته مثال زه هغه ته میسج ورکوم. ګوره ملګرو زما د ملګري له طرفه ماته میسج راغلی. اوس کله چې زه دا خلاص کړم ګوره دلته اوس های ده رالیږلی ده. اوس دغه سړي ته معلومیږي چې دغه سړي زما میسجان وکتل یعنې دا یې هلته ورغلی زما میسجان یې وکتل آنلاین سو. نو زه غواړم چې دغه سړي ته دې نه معلومیږي چې دی زما میسجان ګوري او که نه ګوري یعنې ده ته دې پته هم نه لګیږي. نو هغه رقم ګوره ملګرو زه بیرته دغه میسج کوم. نو ګوره ملګرو زه رالم کله چې ګوره هلته ماته میسج راشي دغه میسج دلته کلوزوم زه دلته نه ګورم. نو دغه رقم ملګرو تاسو انسین مسنجر ته راسئ. کله چې دلته راغلاست دلته به تاسو په مسنجر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره تاسو په مسنجر باندې ټیک مارک نشان ولګوئ دغه رقم بیا تاسو چیز کړئ اوکې کړئ. نو ګوره ملګرو زه په مسنجر باندې ټیک مارک نشان لګوم او دغه رقم کنټینیو ووم. ګوره کله چې زه کنټینیو ووم دغه رقم ګوره وایي you do not received any message after installing this app نیو میسج ویل بی شو هیر یعنې کله چې تاسو ته څوک نوی میسج وکړي هغه به دلته چیز کېږي تاسو ته شو کړي. نو ګوره ملګرو زه اوس دلته نوی میسج کوم. کله چې ماته نوی میسج راسي دغه رقم به ګوره تاسو په مسنجر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دلته آل میسجز نه تاسو به راسي په مسنجر باندې به کلیک وکړئ دغه به دلته تاسو له دغه ځای څخه کلوز کړئ. نو کله چې تاسو ګوره په مسنجر باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو دغه میسج وګورئ. کله چې دغه میسج دلته تاسو وګورئ ګوره دغه سړي تاسو ته لیکلی دی چې های یعنې تاسو ته های رالیږلی ده. اوس تاسو د دې سړي میسج وکتئ هغه سړي ته به معلومیږي هم نه چې آیا دغه زموږ میسجان ګوري او که نه ګوري. د هغه رقم په سرچ میسجز کې که تاسو چا میسجان سرچوئ هغه دلته تاسو سرچولی سئ او په ډیلیټ میسجز کې بیرته هغه چا چې کوم دغه تاسو ډیلیټولی سئ. سیټینګ کې پاکې دننه نور سیټینګ کې دغه رقم که تاسو ته په واتساپ باندې څوک میسج وکړي یعنې په واتساپ باندې تاسو څوک یو دغه درکړي میسج درکړي اوس که تاسو نه غواړئ چې هغه ته دې پته ولګېږي چې آیا دا سړی زموږ میسجان ګوري او که نه ګوري. نو په دغه انسین اپس کې تاسو کولی شئ چې دغه میسجان دا رقم ته وګورئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ولو. نو که تاسو چیرې یوه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست زه تر هغو هغه جواب ستاسو لپاره جوړ کړم او هغه رقم ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړم. یعنې ملګرو ډېرو ملګرو له موږ څخه پوښتنې کړې ولې زیاتره ویډیو موږ جوړې کړلې د هغه رقم موږ کوشش کوو چې د هر ملګري هر سوال ورحل کړو. نو ملګرو دغه ویډیو خامخا در سره لایک کړئ او له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.